نو یو دفتر ته کله مکتوب راځي، طبعا یو دفتر کې چې کله رابطه له نور دفاترو سره یو دفتر قائموي، هغه شفاهي احکام چې دي هغه مدار د اعتبار نه وي. ځکه کله ناکله شفاهي احکام صادر شوي بیا وروسته هغه کس منکر یې چې ما یاره دا حکم مې نه ده کړی یا دا موضوع ما داسې نه دي ویلي، او تحریري چې مسؤل د دفتر په امضا باندې یو مکتوب صادر شوی نو هغې نه بیا انکار نشي کېدای، او بل اصولا هغه مدار د اعتبار مې که بل ادارې ته ورسي یو بل دفتر ته مکتوب ورسي نو هغه هغوی ته مدار د اعتبار وي. نو که یو دفتر کوم مکتوب صادروي بل چاته یې لیږي دې ته طبعا هغه صادرې لاندې موږ نیسو او صادرې شماره پرې لګوو، او که چېرته له بل دفتر نه موږ دفتر ته مکتوب راځي هغې ته واردي مکتوب ورته ویل کېږي، نو هغه موږ په واردة کې قید واردې لاندې نیسو. نو نن دا دواړه تقریبا دواړه چې په مجموع کې راواخلې دواړه یو شی دی، صرف فرق دا ده چې یو کې ته مکتوب صادروي بل چاته یې لیږې او په بل کې مکتوب بل چا را لیږلی ده او ته صرف قید واردې لاندې نیسې، وارد شوی ده د دفتر ته را لیږل شوی ده. نو یو ته په اصطلاح په یو صادره کې ته مرسل یې لیږونکی یې او په بل کې ته مرسل الیه چاته چې مکتوب لیږل شوی دی بل څوک مرسل دی، نو دا فرق ده او نور داسې تفصیلي او دغه فرق نه لري. نو زه ځمه اول فرضاً که موږ اصول خو دا دی چې دا صادره وارده دا یو جدول چاپ سي کتاب چاپ سي او کتاب کې په لاس باندې لیکل وسي، ځکه په لاس کې فایده دا یې هغې کې تغییر او تبدیل بیا نه راځي، او په کمپیوټر کې موږ هماغه جدول جوړوو. دلته ما لږ مختصر غوندې جدول جوړ کړی دی چې دا کار لږ چټکۍ سره سرته ورسیږي. نو دلته اوس موږ صادرې کتاب جوړوو، دا کتاب که موږ کمپیوټر کې ما لیکنه کوو او هغه تفصیل لیکو یا مکتوب صادروو شماره لیکو دلته هم لیکلی شو، خو که دلته یې هم لیکو اصولا ځکه دلته موږ کله تغییر فرضاً موږ په تیر کال کې یو ورځ یو مکتوب صادر کړی یو چاته تاریخ هم فرضاً یو لیکلی، وروسته څه ستونزه پیښه شوه چې په همغه تاریخ کې څه مسله وه نو کاغذ تاریخ زه لږ شاته کم مخکې ته کم فرضاً یو کس ته ګټه رسیږي یا بل ته تاوان رسیږي، نو هغه په کمپیوټر کې موږ په ډېره سهولت سره تغییر کولی شو. نو په دې خاطر بهتر دا ده چې داسې جدول دلته کمپیوټر باندې پرنټ جوړ شي، دلته ولیکل شي، نو یو اداري مسؤل یا اداري کارکون هغه دا مسؤلیت لري چې دا جدول جوړ کړي او بیا هغه چاپ کړي، یو 15-20 پاڼې چاپ کړي او کتاب ته جوړ کړي، بیا هغې نه د صادرې کتاب جوړ کړي. اوس ورځو موږ صادره کتاب باندې کار کوو، نو صادرې کتاب لپاره اول دغسې جدول جوړول پکار دی، او جدول خو موږ مخکې تفصیلي درس ویلی و. فرضاً اوس هم زه دلته نه جدول راخلم او فرضاً دلته دې کې خانې دي 1 2 3 4 5 6 شپږ کالمونه دي او راګانو ته خو اعتبار نشته، زه صرف دلته فرضاً زه دلته کلیک کوم او بیا انزرټ مینو ته ځم او دلته به داسې دغه راواخلم، فرضاً شپږ خانې دي ما پکار دي، همداسې لاندې همغه خانې جوړې شوې، هغه به د پورتني جدول مطابق فرضاً دلته دې خوا شماره لیکل کېږي، هغه لیک پکار ده، دا بل به لیک دې خوا ته یو تفصیل ده، دا بل خط همداسې یو خط موږ د هغې مطابق جوړ کړو. نو دا ما پاس تیار جوړ کړی د دا ترتیب د جوړېدو د انشاءالله پوه شوي به یاست او نور اضافي تفصیل ته ضرورت نشته، پاس کار کوم چې وخت ونه لګي. لاندې جدول زه ختموم نو هغه به هغه بیک سپیس باندې اکثر ستاسو جدول سلیکټ کړئ هغه ختمیږي ډیلیټ کیږي، بیک سپیس باندې له منځه ځي. نو دلته اوس دا جدول فرضاً موږ جوړ کړو، نو دې جدول کې فرضاً اول په دې خانه کې چې دا د ثبت شماره ده، دلته ثبت شماره موږ لیکو، نو ثبت شماره ولیکل شوله، بیا دوم دلته موږ چې کوم مکتوب موږ صادروو دا خو طبعا صادره ده، نو هغه د مکتوب لنډیز خلص به موږ دلته لیکو، دغه خلص راغی او په دوم کې دلته خانه کې فرضاً موږ زمیمه دې سره څه شی وي هغه زمیمه موږ ورسره دلته لیکو، زمیمه دا مو لیکل نه ولې غټ کم ستاسو ته واضح ښکاره شي، نو دلته زمیمه ولیکل شول او زمیمه نه وروسته بیا موږ بل دلته چې چاته موږ مکتوب لیکو مرسل الیه هغه دل لیکو، او دریم دلته چې دا صدور نیټه لیکو
او بیا په اخرینی کې موږ ملاحظات فردن لیکو. ما دلته یاد لیکلي دي چې کار اسانه شي، د وخت لیکو یې دلته لږ وخت ضایع کیږي. دا اوس د موږ ثبت شماره شو، فردن زه یو مکتوب صادروم، دنه مخکې دا دغه پوره کو په اصطلاح دغه پورته هیډینګ چې کوم عنوان چې دا هم پوره کو، هغه په ښه طریقه سره ولیکو. یو خبره دلته یاد ساتئ، پورته چې موږ کوم عنوان لیکو هغه په ټولو صفو کې پکار ده، او علی هذا القياس دغه خانه چې د په ټولو صفو کې پکار ده. دې په ټولو صفو کې د راوړو لپاره موږ تاسو یو کمانډ ویلی وو، هغه ته فرضاً هیډینګ را کمانډ ولو، هغه به موږ کلیک کوو او هغه به ریپیټ هیډینګ را دا کمانډ ده. که دا زه دې نه ووهم فرضاً نو دا هیډینګ را به په ټولو صفو کې چې څومره صفحې مخکې زه جوړوم هغو کې به دا تکراریږي. او که دا کمانډ زه نه وهم د بلې پاڼې سر به دغه عناوین به په اصطلاح بلې پاڼې په سر کې نه، هغه به خالي ښکاره کېږي. بل دلته موږ فرضاً د دفتر نوم لیکو، ادارې نوم لیکو، دلته مونوګرام راولو او دا شیان راولو. دا کوم اوس موږ دا د موږ عادي صفحه ده. عادي صفحه کې که موږ دلته هغه لیکل وکړو نو د هغه بیا ستونزه دا ده چې دا به د یو صفحه کې راشي. که زه لاندې دې نه وروسته بله صفحه جوړوم نو بلې صفحې کې دا شیان نه رانقل کېږي. او د موږ خو چې دا صادري کتاب پکار ده، دا هم ډېرې صفحې پکار ده، 10 20 صفحې 1.5 صفحې، نو دا زیات پکار ده. نو په دې خاطر باندې موږ هغې لپاره هیډینګ ته ځو. او هیډینګ درس موږ مخکې ویلی وو، که دا ځای موږ ډبل کلیک کوم هیډینګ ته تلای شو، او مخکې هلته هیډینګ کمان انزرټ مینو کې غالبا پیج سیټ اپ کې ده، هلته نه موږ هیډینګ ته تلای شو. په هر تقدیر دلته موږ هیډینګ ته ولاړو. هیډینګ کې په دې ځای کې فرضاً زه دلته یو جدول زه راولم، دلته فرضاً زه لیکل غواړم چې صادري کتاب، دا په دې ځای کې زه لیکل غواړم. او دې نه وروسته بیا فرضاً زه دا که تاسو وایئ دا صادري کتاب تاسو څه کې ولیکل، دا به دغه ټیکسټ باکس به موږ راواخلو. ټیکسټ باکس مخکې موږ ویلی دلته انزرټ ته به لاړ شو، شیپ ته به لاړ شو، یا هلته بره ماغه ځای کې دلته به ټیکسټ باکس راواخلو. ټیکسټ باکس به داسې جوړ کړو، اوس دا ټیکسټ باکس شاوخوا خط لري او د ځمکې رنګ سپین ده، نو موږ به دلته ورته وایو شیپ فیل کې به دلته ورته وایو چې نو فیل ځمکې رنګ ختم کړه، او دلته آوټلاین رنګ کلر هم ختم کړه. راته آوټلاین کلر ختم شلو. اوس که زه څه لیکم دې په منځ کې د دې فایده دا چې دا زه له یو ځای نه بل ځای ته په اسانه نقلولی شم. دلته دا صادري ټکی ما ولیکل، دا مې ټیکسټ باکس کې ولیکل. اوس که زه دا له یو ځای نه بل ځای ته نقلوم نو دا زه په اسانه یو ځای نه بل ځای ته نقلولی شم. بیا دې نه وروسته موږ زه فرضاً همدې ځای کې لیکم، فرضاً اسلامي امارت لیکم، دا دلته ولیکل شلو، دا هم په ټولو صفو کې د موږ په کار ده. دې نه لاندې موږ یو بل کار کوو، فرضاً دلته د یو ادارې نوم لیکو، فرضاً د تعلیم او تربیه کمیسیون وبه ولیکو. دا مو لیکل، د دې فونټ سایز ډېر وړوکی دی، دا فونټ سایز لږ غټوم، دا تعلیم او تربیه کمیسیون. دلته که بیا تاسو دې نه لاندې فرضاً دا طبعا دا عمومي عنوان ده، دا به تر ټولو غټ لیکل شوی. دومره درجه کې تعلیم تربیه به هغې نه غټ نه لیکل کېږي، اینه به لږ وړوکی. فرضاً د دې سایز چې د 14 ده نو د دې سایز موږ 14 ولیکل. بعضې کسان بیا دغه د ادارې نوم تر دغه نه مخکې کېد، لکه د امارت نه مخکې غټ ولیکل چې هغه صحیح خبره نه. درېیمه درجه کې بیا موږ فرضاً د ادارې لیکو، تعلیم تربیه کې یو خصوصي اداره ده، د هغې ادارې نوم موږ لیکو. فرضاً داسې ولیکو د مکاتبو یا د ښوونځیو د انسجام اداره. د ښوونځیو د انسجام اداره، دا بله اداره شوه. تعلیم تربیه کمیسیون کې دا د دوی د صادره وارده کتاب ده، یا عمومي د کمیسیون کتاب ده. ضرور نه ده که دا شی موږ هم نه لیکو، ادارې نوم نه لیکو، مرکزي کمیسیون لپاره کار کوي، نو داسې جوړ شو. دا هم وشول. فرضاً موږ اوس مونوګرام راوړو، مونوګرام لپاره موږ همداسې عادي حالت کې هم راوستی شو مونوګرام. او که موږ د دې لپاره هم همداسې ټیکسټ باکس واخلو، هغه بهتر دی چې بیا د هغې انتقال اسانه ده. نو دلته دا ټیکسټ باکس راخلم، دا ټیکسټ باکس به دلته کلیک کړم، دلته به دا مونوګرام دلته پیسټ کړم، هغه تیار ما سره شته، دا مې دلته راوړ. اوس د دې شاوخوا دا چوکاټ ختمولو لپاره یا فیل کلر ختمولو لپاره نو فیل او آوټلاین
ختمولو لپاره نو آوټلاین. اوس د دې فایده دا شوله دا به ظاهر په دغه کې ګیر شولو چوکاټ کې، دا د موږ له خپلې خوښې سره یو بل ځای ته یې نقلولی شو. نو دا شی تقریبا ضروري ده، دا په ټولو صفحو کې د موږ په کار ده. دا موږ هیډینګ حالت کې ولیکل. اوس هیډینګ حالت نه وځو، دلته لاندې ډبل کلیک کوم، دا پیکه غوندې شو. دا چې پیکه شو دې مطلب دا ده چې دا عادي حالت کې نه ده لیکل شوی، خصوصي حالت هغې ته موږ هیډینګ وایو، هیډینګ کې لیکل شوی ده. بیا دلته فرض ما ټکسټ باکس اچولی، دلته مخ عام تعامل داسې چې هر د صادرې کتاب باید دغه شماره ورته ورکړل شي، اول مخ، دوم او دریم او څلورم، هغه موږ اختیاري دلته په لاس باندې لیکو یا په کمپیوټر باندې ورته ولیکو. بیا دلته تاریخ خو نه لیکل کېږي، ځکه تاریخ خو دلته موږ خپله دغه لرو، صدور نیټه ورته لرو. په دې یو صفحه کې کېدای شي د یو میاشتو صادرې دلته دغسې مکتوبونه صادر شي، نو ځکه دلته موږ خصوصي مکتوب نمبر نشو لیکلی، تاریخ نشو لیکلی، بلکې صرف کال به لیکو. دلته هم کال ولیکل، هجري قمري کال. فرضاً موږ دلته لیکو چې 1441 کال ده، 1441 دا مو لیکل به 1441 ده. او دلته فرضاً موږ خپله خوښه لیکو، اول مخ، دوم او دریم، هغه چې تاسو څنګه په ترتیب باندې اول یا دوم او دریم هغه به لیکل کېږي. دا عادي ځکه ولیکل چې د هرې صفحې دا له مخکې صفحې نه مغایر. تاسو به دا پوښتنه وکړئ چې دا په هیډینګ حالت کې ولیکل، دا مو ولې هیډینګ ساده حالت کې ولیکل، ځکه دا خو بلې صفحې ته نه راځي. دا په دې خاطر چې دلته مخ اول ده، په بله صفحه کې اول موږ نه لیکو بلکې دوم او دریم لیکو. او دا کال هم کله بدل شي، او که کال نه بدلیږي فرضاً د کال له سره، نو دا هم په هیډینګ حالت کې ولیکه 1441 په ټولو صفحو کې. بیا چې کله بدلېدو بیا به هغې نه وروسته یې بدل کړي. په هر تقدیر دا اوس د موږ دغه شولو صادري کتاب ده او دا ولیکل شولو، جوړ شو. دلته شماره ستاسو ورکوي، دا ثبت شمارې. دا مخکې موږ ویلي وو که موږ اختیاري لیکو 1 2 3 4 ولیکو صحیح ده، او که دلته اتومات شمارې ورته ورکړو 1 2 3 شمارې ورته ورکړې، د شمارې واخیستلې. اوس زه فرضاً د تعلیم تربیه کمیسیون ده، هغه فرضاً یو دغه ته یو ښوونځي ته یا یو مدرسې ته مکتوب لیکي، هغې کې لیکل چې فرضاً سالانه امتحانونه را روان دي، تاسې چې څومره د 12م صنف فارغ کسان دي، 12م صنف شاګردان دي، هغه موږ ته را معرفي کوي د امتحان لپاره. نو دلته به موږ همدا ولیکو چې د امتحان لپاره فرض مثال هغه تاسو خلاص تاسو خپل طبیعت پورې د مکتوب نه څنګه خلاص راخیستی شي. زه به دلته ولیکم د ازموینې لپاره د 12م ټولګي ده. د 12م ما ولیکل د ازموینې لپاره مکتوب کې دا لیکل شوي چې 12م صنف څومره شاګردان دي هغه را معرفي کړي، دوی امتحان ته یې واخلي تعلیم و تربیه، هغوی ته یې مکتوب ولیکل. دلته ضمیمه ورسره شته که نشته؟ ضمیمه طبعا یوه صفحه 2 صفحې که څه ضمیمه ضمایم ولري، او موږ دلته تعداد د صفحو لیکو. او بل دلته مرسل الیه ده، نو مرسل الیه به موږ فرضاً ولیکو یو لیسې ته لیکلی ده، د تقوا عالي لیسه، یا همداسې په خپل منځ کې دفاترو کې له یو کمیسیون نه بل کمیسیون ته لیکل شوی ده، نو د هغې عالي تحصیلاتو ته لیکل شوی ده، تعلیم تربیه عالي تحصیلاتو ته څه مکتوب لیکلی هغه. بل دلته صدور نیټه، صدور نیټه به طبعا تاسو لیکئ، هجري قمري لیکئ، میلادي لیکئ، هغه به تاسو ولیکئ. نن اوس فرضاً کېدای شي نن هم الله که ماته معلوم شي د شوال څومره ده، غالبا 14م 14م به یې فرضاً 14م د شوال، او دلته شوال کم داسې ولیکل شوي، هغه کله کله 15 شپږ لیکل شوي، هغه د عدد سره فرضاً اتم تاریخ وي، شپږمه میاشت وي، هغه کله کله سړي نه ورک شي، دا اوس اتم میاشت ده که تاریخ ده، نو شوال میاشت چې په حروفو ولیکل شي بهتر به وي. دلته موږ دا دغه شوال ولیکل، او دلته ورسره ولیکو 1441 دا مو لیکل. او ملاحظاتو کې که اضافي تاسو ملاحظات لرئ هغه به لیکئ. نو دا د مکتوب د صادرولو طریقه شوله. دلته چې کومه شماره راغلې دا د مکتوب په صادره کې به هلته ولګېږي چېرته چې موږ مکتوب صادروو. او دلته چې کوم تاریخ راغلی، دلته چې کوم تاریخ راغلی ده
هغه موږ په مکتوب باندې الته لکه یا په بل تعبیر مکتوب کې چې موږ کوم تاریخ لیکلی ده هغه دلته لیکو. نو دا د موږ تاسو یو د مکتوب د صادرولو طریقه شوله. او د دې شمارې ضرورت څه ده؟ دا چې کله موږ دوسیه کې اسناد وکړو نو فرضاً دا دوسیه باندې دوسیه کې دا مکتوب یو کاپي خو موږ بل چاته لیکو، فرضاً دا مکتوب موږ صادر کولو، تعلیم تربیه صادر کو تقوا علی لیسه د دې یو کاپي به د تعلیم تربیه ځان سره کړي، هغه بیا په دوسیه کې د فرضاً د صادراتو دوسیه به صادرې نو هغه په اول نمبر به یخی هغه به یو لیکلی کله ناکله د اسانه پیدا کولو لپاره یو خالته شماره ځای کې یو لیکلی صادرې نمبر لیکلی، کله کله په قلم ځینې کسان غټ ولیکي، تاریخ هم په غټ ولیکي، لری څوک ورته وګوري معلوم چې د صادرې شماره یو ده. نو دا به یو کې د قبل مکتوب صادره او به د دې لپاره بیا داسې په ترتیب سره به موږ ځو. نو دوسه کې کڅو بیا سبا څوک دا مکتوب پیدا کول غواړي نو هغه ته بیا دا ډیر اسانه دی چې مکتوب پیدا کړي، ځکه په ترتیب باندې موږ اصل کې د صادرې نه مقصد دا ده، صادرې نه مقصد دا نه دی چې دلته ولیکل شي، صادرې مقصد دا دی یو خدای د خلاص مکتوب باندې کې اکتفا کېده په دې کې ولوستل شي، او کچیرته هغه باندې اکتفا نه کړي د مکتوب ته اړتیا ول نو مکتوب اسانه له دوسیه نه راوېستل شي، او دوسیه باندې بدل لیکل شوی چې پلاني کال د دې شمارې نه تر دې شمارې پورې دغه مکتوبونه. دا خبره دلته ان شاء الله دا صادره ده او دا تاسو به پوه شئ. اوس زه تاسو فکر وکړئ دلته تر دې ځم لیکلی ما دلته صادرې کې مکتوبونه زیات شو، دا به زه داسې وایم خپل مخکې مو ویلی دا زیاتېږي ما چې څوم ګوره ما څنګه بلې صفحې ته دلته دغه کرسر لاړ دلته یوه خانه هم ضرورت پیدا شولو نو ثبت نمبر هم په اتومات شکل سره راکته شو، مطلب لنډیز هم راکته شو او دا صادرې کتاب او دا ټول شیان راکته شولو، ځکه دا په بله صفحه کې هم مو په کار ده. او دلته چې موږ مخ لیکلی و چې اول دوم مخ هغه به موږ اختیاري لیکلی ده هغه دلته راکته نه شو، ځکه که هغه راکته هم شي نو دلته به لیکلي شي فرضاً اول مخ د موږ نه ده په کار دا دوم مخ ده او کال هم همداسې راکته نه شو. که تاسو کال ته اړتیا وه ما مخکې ویل هغه بیا تاسو هیډینګ کې لیکلی شي. دا موږ تاسو صادره ده او انشاءالله دې باندې پوه شوي. یو خبره باریکي دلته یاد ساتئ، بعض اوقاتو کې یو دلته ثبت شماره روانه وي او یو دغه روان وي، دلته یو مسلسل شماره روانه وي. نو دلته زه اوس فرض مثال زه دا ځای انتخابوم یا لاندې خطونه به ختم کړم ستاسو ته بیا ټول ښکاره یو څه دا زه دلته بلکې له دې ځای به انتخاب دا خانې زه انتخابوم، دا خانې انتخابوم تر دې ځای پورې دا مې انتخاب کړل داسې. نو دلته زه موږ تاسو لی آوټ ته ځو او لی آوټ کې دلته ورته وایو چې موږ ته دغه سپلیټ سیل دا سیلونه راته ډبل کړه نو دا په اوکې کوو دوه یې که اوکې کړه دا یې فکس په منځ کې تقسیم کړل صحیح شولو. نو دلته سب نمبر ده دا سب نمبر زه دې خوا راړوم دا د سب نمبر دا به لږ غټ کړو چې تاسو ښکاره سي دې خانې ته به یې راولو دا بل به هم لږ داسې غټ کړو چې دواړه غټ دا موږ ثبت شماره ده. نو ثبت شماره چې دلته راوستله دلته موږ مسلسل شماره په کار ده ځینې تاسو به مسلسل نمبر یا مسلسل شماره یوه خبره ده مسلسل په کار ده. د دې د مسلسل او د ثبت د دوړ ته څه اړتیا لیدل کېږي؟ یو خدای یاد ساتئ که چېرته یو اداره کې 10 مکتوبونه په کال کې صادریږي یا 60 مکتوبونه صادریږي نو مسلسل نمبر باندې غټه تیږه ښودل پکار ده، دې ته هېڅ ضرورت نشته، دې تذکر هم نه ده پکار. او پاتې شو بله خبرداره ځینې ادارو کې داسې چې فرضاً ټول کال کې 2-3 مکتوبونه صادروي، ځینې دفترونه داسې نو هغه دفترونو ته بیا که کال کې شماره بدلېدو هم اړتیا نشته. لکه اوس فرضاً د په ټول کال کې 8 مکتوبونه صادر کړي دي 8 چې صادر کړي دي فرضاً دا شماره ځکه نه ختمیږي دغه اتومات نمبر باندې ما ورکړی ده نو دا ډیلیټ سره نه ختمیږي دا به دا ځای کلیک کړم دا شماره ختموم. نو دلته فرضاً موږ یوه شماره ورکړې ده بیا 2 او بیا 3 او بیا 4 دلته موږ تاسو کال ختم شو د دې ادارې
نو بیا دای به داسې قید کې فرضاً دلته زه یو ټیپ وهم چې لاندې یو خط جوړه شي دا په دې ځای کې زموږ دغه ختم شو دا کال نو دا کال چې ختم شو دلته به دا سلک به دلته مرج کو مرج سل دا یو سل تی جوړ شو دلته به ولیکو دا 1440 کال د صادرې پای نو د په دې تاریخ باندې بس موږ صادره ختم شول بس 1440 کال ختم شو اوس کته نوې کال شروع کوي نو هغه ته اختیار څه مشکل نشته کم مکتوبونه بهتر دا چې څلور 15 په مخ لاړ شي دا کدا چې به هر کال به یو مکتوب به هر کال لري هر کال به تا یو مکتوب 2 3 4 صادریږي د دې لپاره چې تا د مکتوب د صادرې نمبر بدل شي په همدې خاطر باندې دلته بیت له 15 شروع کړه نو دلته 1440 دلته 240 کال به تاریخ د تالیکل کېږي د نورسته بیا یو اته لس صادر شو بیا د 240 کال بدل شو نو بیا ماغه شماره و فرضاً 14 رسیدلې د 15 نه شروع بهتر خبره ده او کچېرته مسلسل نمبر پکار مسلسل نمبر هغه چا لپاره پکاريږي چې هغه د میاشتې په سلګونو مکتوبونه صادروي یا په زرګونو صادروي هغه یو مسلسل نمبر رواني بل اکثر هر اداره درې میاشتې کې وروبه کې خپل راپور ترتیبوي یا خپل اداري کار منظم کوي یا په کال کې منظم کوي نو دا د ثبت نمبر چې دا د تعلق تر دوی هغه اداري کار پورې لري هغه ربط دغه پورې لري څومره وخت دوی خپل اداري سیستم او راپور ترتیبوي هغه نو وروسته ثبت شماره بدلیږي مسلسل شماره په خپل مخ رواني یعنی په بل تعبیر په ابتدا د کال کې دواړه شماره یو قسم رواني مسلسل اول روانه او دغه ثبت اول روان دواړه رواني وروسته صفر درې میاشتې وځي درې میاشتو کې سلو پورې ورسې 200 پورې دا د ثبت نمبر به بیرته لسره شروع شي مسلسل باغه څه رواني روان به تر اخیره پورې د کال تر اخیره دوی بیا 2 کال بیا هغه کې څه خاص ګور د څه منسوسي امور نه دي بعد اوقاتو کې یو اداره کې یو کال یو نیم کال وګدا یو پروسه لري ناغه ټول مکاتب دوی غواړي په یو ترتیب باندې په یو 200 په یو نمبر وساتي ناغه تم مسلسل نمبر لمخې دوی هغه ترتیبولای شي او د روبو او د میاشتو په مخ ثبت نمبر راولي ناغه د هر خپل لزوم دي ده بعد اوقاتو کې مرکزی اداره دوی تلارکونه کوي سره په دې ترتیب تاسو صادره واردات جوړوي یا غیر اصول لاندې کار وکړل شي به هر تقدیر مسلسل نمبر په هغه وخت کې اړتیا لیدل کېږي چې کله ته د ثبت نمبر بدلوي کته د ثبت نمبر بالکل لسره بدلوي نو بیا اصلي دغه دغه غوند به ضرورت یو دوه واري لیکي هر مکتوب باندې ته لیکي مسلسل نمبر 2 ثبت نمبر 2 په بل باندې لیکي مسلسل نمبر 3 ثبت نمبر 3 نو د هیڅ ګټه نشته د ثبت نمبر او مسلسل نمبر دواړو ګټه په هغه وخت کې د کته کلم ثبت نمبر بدلوي میاش پسې بدلوي 3 میاش نو مسلسل نمبر په توسط باندې بیا فرض په کال کې تاسو ثبت نمبر کې یو مکتوب د لسوا 12 میاشتې په هر میاشت کې تا او مکتوب صادر کو په اوله شماره ثبت نمبر نو بیا بس یو چاته نه معلومیږي اگر چې بیا د تاریخ لمخې معلومیږي خو بیا په دوسیه کې کله مشکل پیږي مسلسل نمبر ته به موږ اعتبار ورکوو ځکه مسلسل نمبر خو یو روان دا نه د بدل څه نو دا مسلسل نمبر کې دا یو جزئی خبره او یو خبره بل یاد ساتي دلته موږ د صادري کتاب وایو او واردی کتاب ما دلته جوړ کړی ده د واردی کتاب او د صادري کتاب تقریبا فرق نشته دا د واردی کتاب د امغه مخکې موږ کار کوله صادره کتابو دا امغه شان لیکل شوی دی مخ فردنده شان د ثبت نمبر دلته مطلب لنډیز دلته مکتوب نمبر ده دا بل چا را لګل دغه د مطلب لنډیزم دلته ولیکل بل هغه په څه مکتوب دغه باندې را لګل ده مکتوب نمبر دغه شی ده او دلته به دغه دلته یو شی نه مکتوب نمبر او تاریخ باید دواړه دلته ذکر د مطلب لنډیزم ولیکل او چا موږ ته را لګل خط را لګل څه معلومات وغوښتل فرضاً امتحان به کله شروع کیږي نو دلته موږ ولیکو چې د امتحان متعلق معلومات وغوښتل نو دغه مکتوب نمبر 12 ده ضمیمه نه لري او دلته مراجع او اقدام هغه تاسو لیکل غواړي یا بل چاته راجع کوي هغه په اړه او دا مرسل چا را لګل ده فرضاً دا کوم مکتب را لګل ده او دا د ورود نیټه ده یو د ورود نیټه ده چې موږ تاسو ادارې ته کله مکتوب راغلی دلته به هغه ورود نیټه لیکو او د مکتوب نمبر سره باید موږ داسې ولیکو د مکتوب نمبر او نیټه نو دلته چې مکتوب نمبر او نیټه مو لیکل
دلته موږ ولیکو فرضاً هغوی مکتوب را لېږلی ده 12 نمبر ده او تاریخ به دلته لیکل ضمیمه سته مراجع اقدام خو بیا زموږ خپل کار ده او دا مرسل سیده لیږونکی څوک ده او د ورود نیټه ده ورود نیټه که دلته موږ دا نیټه مو لیکلې ورود نیټه فرضاً دوی دغه په شعبان کې صادر کړی ده دا مکتوب شعبان کې صادر کړی ده او موږ ته اوس په شوال کې راغی نو دلته به ولیکل چې فرق به محسوس شي چې دا ادارې چې دا مکتوب را لېږلی فرضاً په شعبان کې را لېږلی ده دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت دا مکتوب چېرته و نو د ورود نیټه بعضې اوقات کې ځینې کسان د ورود نیټه کې د هغوی تاریخ لیکي چې مرسل چا څه خط درته را لېږلی ده نه هغه باید د ورود نیټه دلته ولیکل شي او هغه هم دلته ولیکل شي نو دا د واردې کتاب شلو اکثر ادارو کې دوه کتابونه پراته یو ته د صادرې کتاب ویل کېږي بل ته د واردې کتاب ویل کېږي دا خبره ان شاء الله دې کې ختمه شوله په یو بل ترتیب هم ده که ځینې ادارې کم صادرات لري په اصطلاح مکتوبونه کم صادروي یا همداسې واردات کم یو مکتوبونه دوی ته کم راځي د هغې لپاره یو مختصره طریقه زه بیرته صادرې کتاب ته ځم مخکې چې کوم کار پکې کړی ولم نو دلته موږ صرف ولیکو دلته د مطلب لنډیز به ولیکو او دلته به ولیکو مرسل او مرسل الیه دا دواړه خانه به دلته هغه هم لکه مخکې دا تقوا عالی لسمه یو منټ لپاره ختم کړو دلته به زه بیا دا لکه مخکې غوندې انتخاب کړم نو چې دا مې انتخاب کړ او دلته به همغه کمانډ په توسط ورته وایي سپلیټ سیل به ورته وایي او دا ما همغسې دوه په پنځو کې تقسیموو فکس په منځ کې تقسیم کړو دلته مرسل ده او مرسل الیه ده فرضاً اول به مرسل به دې خوا کوزه کول دا به دې خوا واړو او دلته به ولیکو مرسل به ولیکو او دلته نو دلته اوس چې موږ ته کله دا یو دلته بیا موږ ځکه موږ د دې لپاره چې وخت بچت شي یا کاغذ بچت شي د صادرې ځینې کتابونو کې تاسو لیکلي واردې کتاب صادرې واردې کتاب دا به لږ غټ کړه صادرې واردې کتاب دا مو لیکل چې دواړه په یو پاڼه کې راولو نو هغې کې به داسې د صف نمبر خو داسې موږ یا مسلسل نمبر د موږ له طرفه په کار ده دلته مطلب لنډیز ده او دلته به یو د هغوی یو خانه به دلته هم زیاتېږي فرضاً په دې کې یو خانه بیا هم دا سپلیټ سیل ته ځو دلته وخت هم په ختمېدو ده دلته بیا ضمیمه هم دومره زیات نه وي په کار هغه ملاحظاتو کې موږ استفاده ترې کوله چې لږ وخت لپاره به دا ضمیمه د خبر د لرې کړو نو ضمیمه چې م لرې کړله دلته به موږ ولیکو د ورود نمبر او نیټه دا د ورود نمبر او نیټه مو لیکل نو د دې به فایده دا شي چې موږ اوس کله مطلب لنډیز خو په یو دغه کې به دا دواړه خانې به نه ډکېږي داسې به نه چې هم د صادرې فرض مرسل لیکل شوی هم مرسل الیه لیکل شوی مرسل خو طبعا دغه اداره وي دا کوم چې لیږي او مرسل الیه خو له بل طرف نه فرض موږ ته مکتوب راشي مرسل الیه به ذکر کېږي که نه نو دلته اوس د همغه ذکر به کېږي نو دلته اوس له دې مکتوب نه موږ له دې صادرې واردې نه دوه قسمه ګټه اخیستی شولو هم صادره فرضاً په دا مکتوب چې ده دا بل چا را لېږلی د موږ لپاره نو دا صادره لاندې راغی دوم چې ده بیا د واردې مکتوب راغی دلته به ولیکو فرضاً واردې مکتوب راغی د ازموینې په اړه پوښتنه معلومات د امتحان په اړه معلومات نو دا چا را لېږلی ده نو هغه به دلته ولیکو په دې کې به دا د ورود په صادرې کې به دا خانه موږ نه ډکوو دلته به د هغوی ولیکو فرضاً 12 نمبر مکتوب ده او لاندې به ولیکو دغه تاریخ به ولیکو فرضاً 15 شوال او 14 یو څلوېښت نو دا به د هغوی د ورود دغه شلو امتحان په اړه معلومات شلو دا د هغوی څه شلو دلته دا خو د هغوی د ورود نمبر او د هغوی نیټه ده دلته موږ د ورود نیټه او دلته بله ولیکو چې فرضاً دا مکتوب موږ ته کله وصل شوی ده فرضاً ما لفظ را نیر شو موږ ولیکو د رسېدو یا د وصول کېدو نیټه
دلته موږ خپل تاریخ ولیکو فرضاً دوی په 12 15 باندې د موږ ته په 15 14 راغی نو موږ به دلته هماغه تاریخ ولیکو فرضاً 14 شوال نور هلته خیر چې وخت کمی ده نو دلته دا مو لیکل او دلته به ولیکو چې اوس دا خط موږ ته رالیږلی ده چا رالیږلی ده نو دلته ولیکو د تقوا عالی لیسې رالیږلی دا وخت بیخي ختم شو دلته زه تقوا علی لیسې رالیږلی دا مکتوب نو په فرق باندې ان شاء الله پوه شو اول مکتوب د صادرې د موږ صادر کړی د بل چاته مور لګلې ده نو هغه دا به شماره د صادرې شي او پاتې شو دغه کې بل شي د صدور نیټه ده د صدور نیټه په دې تاریخ باندې موږ دغه کړی ده او بل دلته موږ چاته ور لګلې ده دا موږ ور لګلې ده فرضاً د تعلیم او تربیه د اسلام تقوا علی لیسې ته ور لګلې ده تقوا علی لیسه هغه تم لګلې ده دا موږ ور لګلې ده هغه تم لګلې دغه طرف نه چې کله مکتوب راغلی ده د مطلب لنډیز خو دلته لیکل کیږي دا د غوی د شماره د مکتوب ده او دا د غوی تاریخ دلته ملک موږ ته وصل شوی په دې تاریخ باندې چا را لګلې ده تقوا علی لیسې بیرته د ادارې ته را لګلې ده نو او په دلته مرسل هغه ده او مرسل الیه کده لیکي هم صحیح ده ادارې نوم لیکي خپل اداره یا اداره ټکی ولیکي یا تعلیم تربیه کمیسیون دلته یا په مرسل کې تعلیم تربیه کمیسیون ولیکي او دلته په مرسل له کې تعلیم تربیه کمیسیون ولیکي او دلته د صدور نیټه په دې ترتیب دا مې داسې مختصره دریم طریقې شو موږ د صادرې کتاب مستقل جوړ کو د واردی کتاب مستقل جوړ کو او یو دریم کتاب هم جوړ کو چې په یو صفحه کې موږ دواړه راوستل هم مصادره راوستل او هم وارده راوستل اوس کله تاسو دا مکتوب دی وارده تاسو تراغه نو هغه به دا شماره لیکي او یا په بل صفحه کې کومه شماره راغلی ده ای باندې ولیکي قید وارده او شماره د وصل کېدو دا شماره په ولیکي چې په دې تاریخ باندې قید وارده لاندې ونیول شو دوم تاریخ ولیکي په د صادرې په مکتوب اول تاریخ ولیکي چې دا دغه شنو الله دې وکړي چې په دې درس باندې پوه شو یا د اخر کې لیک داسې هغه لکه ذهني پوښتنه غونډه کې ستره جوړه سدلته وخت کمای او مام کوشش کوي چې زر دا مطلب ادا شي او به هر تقدیر دغه د صادرې او د واردې باندې پویدا او هغه بعض اضافي اصطلاحات نورم لري هغه دلته رانه نو هغه باندې پویدا ډېر ضروری ده دی ادارې د مسؤل لپاره او نور په الله سپاره الله حافظ ناصر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته